بسم الله الرحمن الرحیم. میر د خپل علاقې نه خپل مشرونه دغه پریس کلب ته راولېږلي. دغه مقصد لپاره چې میر په علاقه کې مکمل تیاره دو، میر په علاقه کې نیټورک مکمل بند دی. دغه لپاره میر د خپل علاقې علما کرام، مشرون، ځوانان، څومره تعلیم یافته طبقه دو، دغه میر سره دغه ملک علم الدین خان، چیرمن زرکلام خان او سمجي کارکونو ټیم محمد زه په خپله دغه میر وټاکلي چې تاسو پریس کلب ته لاړ شئ. دغه دپاره چې میر اول مذاکرات وکړل د بریګیډ سره چې نیټورک څه مسله ده په ټولې علاقې کې نیټورک نشته. میر چې مذاکرات وکړل بیا دی د 2 شپې میر سره ټایم راست کړ. هغه نه بعد میر د ډي پي او سره ولیدل. ډي پي او وویل چې میر د تاسو اوس مخ ته ورسوي. د هغه نه بعد میر سره د 2 شپې ټایم راست کړ. 2 شپې نه نن 4 شپې پکښې ووتلې چې نیټورک مکمل دغه شی بند دی. او دغه دپاره میر پریس کلب ته راغللي چې د میر اواز دنیا ته ورسېږي. دغې پریس کلب په وساطت سره میر خپل ایم ایل اے ته، خپل ایم پي اے ته، اے سي ته، ډي سي ته، ډي پي او ته او څومره سیاسي مشرون دي او امتیازي عوام دی، د شکي عوام دی چې سابو بریګیډ مخته په 9 بجې باندې په 10 تاریخ باندې میر درنه اعلان کړی دی. او څومره که ایم ایل اے دی که سیاسي ورکرون دي دغه ته میر دغې پریس کلب په ذریعه سره دا پیغام رسوي چې سابو په 9 بجې بریګیډ مخته درنه د شرکت دپاره میر بلنه ورکوي چې دی د په بھرپور انداز سره راشي او میر ته سپورټ کو. ویلې چې دا نیټورک د میر ډېر کلک ضرورت دی. میر مکمل په تیاره شوي. دغه لپاره میر درنه و د هغې وخت پورې جاري وي چې څو پورې د میر نیټورک بحال شوی نه وي.